له چاغ کوس څخه داسې خوند واخلئ او بیا ټول عمر مزې کوئ. سلام دوستانو، په یو نوي ویډیو کې درته په پښتو ویریل چینل کې هرکلی کوم، په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې په تن ولرئ. دوستانو، میرمن مو که په کوروالۍ کې ژر انزایل ته ونه رسیږي، بیا داسې وکړئ دوستانو. کوروالی خو د خوند او مزو اخیستلو لپاره وي، نو بیا چې کله خاوند انزایل شي او میرمن انزایل ته ونه رسیږي، نو دا بیا لوی مشکل جوړوي. که چیرې هر وخت دا کار تکراریږي، نو خاوند یې له دې طریقې کار واخلي. کله چې کوروالی یا سیکس شروع کوئ، سمدستي یې مه ننباسئ، ځکه دې سره بیا تاسو زر انزایلیږئ او میرمن مو بیا پاتې کیږي. اول کوشش وکړئ د میرمنې له جسم سره سمې لوبې وکړئ او لاس ورباندې ډېر ووهئ، راووهئ ترڅو هغه ښه ګرمه شي. نو یو لاس ورته شرمګاه کې ووهئ او د شرمګاه د شونډو سره چې کوم زړی ده لکه مټر د بدر په نوم، هغې ته دې خاوند کوشش وکړي لاس سره مالش ورکړي. نو له دې سره به په میرمنې سم اور بل شي، داسې زر به ګرمه شي، نو تاسو ته به بیا وایي چې زر یې را داخل کړه یا یې را ومنډه. که چیرې له کریم یا واسلینو سره مالش شي، کوروالی به مو لا خوندور شي. که میرمن مو څومره یخه وي، نو له دې طریقو سره به داسې ګرمه شي چې تاسو به بیا هم حیران شئ چې ولې مې دا کارونه ورسره اول نه کول. نو بیا به ورسره معامله شروع کړئ تر څو چې سم خوند ترې واخلئ. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک یې کړئ، او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، درسره سبسکرایب یې کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان یا ګونګري نشان ضرور ووهئ، تر څو زموږ له نورو ویډیوګانو څخه خبر شئ. والسلام.